څوک چې خبر شي که نه خوښوي چې خلک خبر شي نه خوښوي چې څوک دې نه خبر شي چې د الله نافرماني کړې دا د مؤمن حال دی په ځان باندې پرده راچي چې الله د باندې پرده راچولې ته هم په ځان باندې پرده راواچوه خو دا درته ووایم ګورې دا زما د زړه نه نصیحت واورې چېرته په دې دوکه نه شي چې الله د باندې پرده اچولې او دا به همیشه دې سي ډېر خلک د الله دې پردې په دوکه کې اچولي دي اوس الله مهربانه بادشاه دی پته یې پرده واچول اوس څه مطلب دی ته پې لکه یعنې پردې په تا واچولې چې څه کې کوه دا خو د الله رحم دی پته یې پرده واچولې ته یې پټ کړي نننۍ ګناه ستا چاته پته نشتي پرونۍ پته نشتي دا د کلونو ګناهونه ستا چاته معلوم نه دي پته یې پرده اچولې نو ته بس اوس دا خبره په زړه کې واچوې چې الله په ما پرده اچولې ده خبره ختمه شوه که د دې د لاسه دوکه شوي یوه ورځ به نه دا پرده راوچته کړي او حدیث کې راځي چې الله د چا نه پرده اوچته کړي نو د کور په منځ کې وشرموي په دې دوکه کېږه مه بلکې شکر د الله وباسه او کوشش وکړه چې نور ګناهونه ونه شي یاره ما نه خو څوک نه خبرېږي یو ورځ به نه خبرې شي په ما باندې الله پرده راچولې ده صحیح ده پردې لمر راچولې دې حقدار نه شوې تا شکر ونه ویستو تا ګناهونه بند نه کړو یو ورځ باندې دا پرده اوچته کړي بیا به څه کړي ښه اوس که دنیا کې د باندې الله پرده راواچوله او آخرت کې د نه اوچته کړي نو بیا دې باره کې مې څه خیال دی او هغه ذلت د دې دنیا د ذلت نه زیات دی چې د ټول مخلوق په مخ کې والعیاذ بالله ستا نه پرده راوچته شي ځکه ابراهیم علیه السلام به دا دعا وغوښته زما ډېره خوښه ده دا دعا او الحمدلله په خپلو دعاګانو کې ما په ځان لازم کړې ده چې دا دعا ووایي ابراهیم علیه السلام به دا دعا غوښته ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون یا الله ما په هغه ورځ ونه شرمې په کومه ورځ چې به ته دا مخلوق بیا راباسې په کومه ورځ چې به مال او زامن فایده نه ورکوي ګوره ابراهیم علیه السلام د دې نه هېرېږي او یا الله په هغه ورځ مې ونه شرمې صحیح د الله ستیر ذات دی پردې په موږ راچولي دي خو په هغې دوکه کېږه خو مه څومره مهربانه رب دی کله نه کله د انسانان خپل ګناهونه په خپله ښکاره کړي الله یې نه راښکاره کړي اوس یو سړی د ځوانۍ کې هر څه کړي دي بیا یې توبه وویسته او نیغې لارې ته راوړم دا بس جاهلان څه چې کله داسې څوک ویني مثال کې یو سړی دی جنګ ببر دی جنګونه ډېر کوي او بد اخلاقه نو دی به وایي زمونږ هم ورځې وي اوس خو هغه اوس ګوره د اوسه پورې الله په تا باندې پرده اچولو چاته دا پته نه و چې ته هم داسې جنګ ببر بد اخلاقه وي ته ځان راښکاره کړو نور ګناهونه دې کړي دي بس داسې به فخر و موږ هم موږ یې وایي استادان پاتې شي والعیاذ بالله داسې په فخر سره یعنې موږ په دې ګناه کې استادان وي ته به الله له څه جواب ورکوې په خپله دې په خپل ځان ګواهي وکړې چې الله نه تپوس کړي چې تا وایي چې زه په دې ګناه کې استاد یم ته به الله له څه جواب ورکوې مؤمن ته خو چې ګناه رایادې شي هغه په ژړا شي عمر له مؤمن په خپلو ګناهونو باندې جاړي عمر له جاړي او یو سړی ګناه رایادې او خوشحالي او بیا په فخر سره یادوي ذکر کوي الله له به څه جواب ورکړي نو صحیح د الله به موږ پرده راچولې ده خو دې خبرې د لاسه دوکه کېږه مه چې جې دا پرده به وي بس د مرګه پورې او دا پرده به په آخرت کې وي هېڅ پته نه لګي سوال کوو د الله نه یا الله پرده را باندې دنیا او آخرت کې راواچوه خو کیدی شي چې الله د باندې داسې حالات هم راولي والعیاذ بالله والله دې ته موږ ساتي چې دا پرده د نه الله اوچته کړي والله دې زموږ نه پردې نه اوچتې الله دې دنیا او آخرت کې په موږ باندې پرده راواچي څه کریم او رحیم رب دی که چېرته زمونږ په دې تندي باندې روزانه لیکلی کېدی چې د پرون دا ګناهونه کړي دي موږ به د یو بل سره سلام هم نه وی کړی موږ به د یو بل سره ډوډۍ هم نه وی خوړلی موږ به د یو بل سره ناست هم نه وی که چېرته به تندي دا لیکلی کېدی خو هغه رب رانه خبر دی او بس پردې را باندې اچولي
او ګوره د انسانانو د حالات ته که چېرته د چا د ګناه نه خبرې شي په شرمونه یې وشرموي. لکه اوس د یو سړي په باره کې ورته پته ولګېدی چې مثال کې ده غلا کړې ده، یو پیرې غلا کړې، نو که څوک ته نه خبر دی خبره کړي، ده وایي د ځان نه اوس دینداره جوړ کړو، ده چې غلا کړې وه او ده چې هغه نشه کړې وه او ده چې هغه زنا په شرمونه یې وشرموي. دا زه د اوچتو مؤمنانو خبره نه کوم، د عامو خلکو خبره. او هغه رب ته وګوره موږ څه نه دي کړي او هغه به موږ باندې پرده راچولی، نو په دې به دوکه کېږي نه، په دې به دوکه کېږي نه. افامنوا مکر الله، د الله د عذاب نه په امن کې کېږئ ما الله وایي. داسې ژوند مه تېروه چې زه په امن کې یم د الله د عذاب نه او په امن کې یم د دې نه چې الله به زما نه پرده اوچته کړي، نه یریږي به همیشه، همیشه به یریږي. نو ګناه دا ده زړه بېقراري، په نفس کې شک او ترددي او صحیح او ستا دا نه خوښه چې څوک یې وي. نیکي هغه ده چې ستا زړه ورسره مطمئن. هلته ما دا فایده ذکر کړی بیا وله نه ځمه، لکه نیکۍ کې هم دی چې یو سړی شیطان په ده د کوشش کوي او په زړه کې به دا خبر راځي چې تا څوک ویني، خو ته به مقابله کې او ځان به د ریاکارۍ نه لرې ساتي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه صحابي ته وایي ان افتاک الناس وافتوک، که خلک درته هر قسمه فتوې درکوي دي، خو په هغه څه مطمئن اوسه چې ستا په زړه کې